الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآية. محترم مجاهدين ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د تاسو ټولو محترمو په اجازت باندې ورونو دغه کومه دوره چې شروع کوو نو دې ته دوره شرعیه د موږ او تاسې په عرف کې ویل کېږي، عادت کې. نو شرعي دورې د موږ او تاسې په جهادي مرکزونو کې د جهادي په مرحلونو کې د ډېر لوی اهمیت لري، ډېر لوی مهم ده. ورونو په اهمیت باندې به انشاءالله هلته پوه شو چې کله دا دوره مو خلاصه سي نو اوس هم د خپل ځان سره د خپل فکر او د خپل عقیدې د خپل جهادي تګلارې سره فکر وکړئ چې اوس به په کوم حالت کې ان شاء الله کله چې دغه دوره خلاصه شي موږ د جهاد اهمیت، د جهاد تعریف، د جهاد اقسام، د جهاد حقیقت چې موږ کله وپېژنو وروسته له هغه به بیا له خپل ځان سره فکر وکړو چې په موږ کې څومره بدلون راځي. ورونو جهاد دا یو ډېر مهم شی ده. د دې لپاره دغه رقم دورې دومره ضرور دی لکه څنګه چې خپله جهاد فرض ده او ضرور ده، د جهاد لپاره اعداد ضرور ده.